إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او په هغه سیرت کې موږ د خندق غزا ته رسېدلي وو، بلکې د خندق د غزا په باره کې خبره پوره شوې وه او مکمل شوې وه. نتایج د دې غزا هغه بیان شوي او دغه شان په اخره کې موږ دا خبره بیانه کړه چې تقریبا 40 ورځې او شپې دا مؤمنانو تیرې کړې وي او بیا د بوت ورځ وه چې هغوی واپس شو. ل7 لیال بقین من ذی القعده او د ذوالقعدې په میاشت کې 7 شپې لا پاتې وي. دا غزا الله داسې ختمه کړه چې مؤمنانو له یې پکې فتح ورکړه او مؤمنان کامیاب واپس رالو خپلو کورونو ته او خپلو ځایونو ته. د هغې نه بعد بیا بله غزا را پېښه شوې وه چې د هغه یهودو سره څه چل شوی، کومو یهودو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خیانت کړی او د مؤمنانو سره د جنگ په دوران کې. او د هغې نه مخکې یو څو اهم درسونه او عبرتونه د خندق په دې غزا کې، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ د سیرت د دې دپاره بیانو چې د دې نه عبرتونه او درسونه واخلو. د سیرت موږ دې دپاره بیانو چې موږ د دې نه فایده واخلو او خپل ژوند ښایسته کړو او په هغه خبرو باندې ځان پوهه کړو کومې اهمې خبرې چې په دې سیرت کې زموږ مخې له راځي. یو څو فایدې په تادی کې ما را جمع کړي دي. اگر که انسان چې کله سوچ وکړي په دې غزا کې نو ډېرې فایدې ډېر درسونه پکې دي، خو ځای په ځای اکثر ما بیان کړي دي نو په دویم پیر بیانولو ته ضرورت نشتی. د ټولو نه لویه فایده هغه دا ده او درس او عبرت چې څنګه مشرکان را جمع شوي او منافقان او یهود د مسلمانانو په خلاف د خندق په غزا کې، نو دغه شان وسوم ټول کفر او کافران مشرکان یهود و نصارا ټول د مسلمانانو خلاف یو دي. په هر زمانه کې دا طریقه د دوی د پوخان را روانه ده. یهود و نصارا، هندوان، سیکان، بودیان چې څومره مذهبونه دي د غیر مسلمو، دا ټول په خپلو کې یو دي. مسلمانانو په مقابله کې ټول یو دي، لکه څنګه چې دوی د احزاب په دې غزا کې او د خندق په دې غزا کې ټولې ډلې د مشرکانو، د منافقانو، د یهودو هغه د مسلمانانو خلاف وي او په دې کوشش کې وو چې دا دین او د مسلمانان کمزوري کې. نو اوس هم د هغوی دقه طریقه ده، ټول په خپلو کې که هر قسمه اختلاف دی خو مسلمانانو په مقابله کې ټول یو دي او په دې کوشش کې دي چې د الله د دین دا رڼا دا ختمه کړي. الله په قرآن کې څه وایي؟ یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، غواړي دوی چې ختمه کړي رڼا د دین د الله په پوکو باندې، پوکي وله ورکوي. ویأبى الله الا ان یتم نورا، او الله دا خبره لازم کړې ده چې زه به لازم د خپل دین دا رڼا دا به پوره کوم. اگر که کفر او کافران کوشش کوي، دته غټه فایده راووت چې کومه طریقه چې د دوی په هغه وخت کې وه څه د پاسه 1400 کاله مخکې، هماغه طریقه اوس هم ده او دا به د قیامته پورې چې کفر او کافران که هر قسمه کافر دی هغه د مسلمان په خلاف ټول ملګري دي. دویمه فایده دا راووت او درس چې الله د خپلو مؤمنانو بندگانو مرسته کوي په هر ځای کې.
ان الله يدافع عن الذين آمنوا. الله دفاع کوي د هغه کسانو چې هغوی ایمان راوړی دی. په دې باندې زمونږ ایمان او یقین دی چې الله مرسته کوي د مؤمنانو، په شرط دی چې هغه مؤمنان حقداري د دې مرستې. الله به د هغوی مرسته کوي. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. الله وی په موږ باندې د مؤمنانو دا حق دی چې موږ به مرسته کوو. او چې کوم ځای کې الله د مؤمنانو مرسته ونه کړه، پوه شي چې دا مؤمنان بیا د دوی نه څه غلطي شوې ده، څه کوتاهي ترې شوې ده، ځکه الله د هغوی مرسته ونه کړه. نور الله په خپله خبره باندې همیشه عمل کوي او الله د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي. درېیمه فایده ترې دا راووته چې د مؤمن ایمان په سختو مصیبتونو کې ښه ډېرېږي، کمیږي نه. ما تاسو ته ذکر کړو د خندق په دې غزا کې یو طرف ته منافقان دي، بل طرف ته مؤمنان دي. منافقانو رامنډې والي ان بیوتنا عوره، زمونږ کورونه یا رسول الله خالی دي او څوک پکې نشته او موږ ځو کورونو ته. د هغوی دا خبرې دي. یا دا وي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، موږ سره لوز نو کړی الله او د الله پیغمبر مګر یوه دوکه وه، والعیاذ بالله. ښه، په دې سختو حالاتو کې د مؤمنانو حال څه دی الله په قرآن کې بیان کړی دی په سورة الاحزاب کې. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، او کله چې ولید مؤمنانو ډلې د مشرکانو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یو بل ته دا وي رښتیا ویلي دي الله او د الله پیغمبر، هغه کوم لوز دي چې موږ سره کړی وه، کومې خبرې چې کړې وه هغه رښتیا شوي. ښه تاسو ته یې څه ویلو؟ وایي موږ ته خو الله هم ویلي، د الله پیغمبر هم ویلي چې په دې دین کې سختې راځي. نن هغه خبره رښتیا شوه چې په موږ باندې سخته راغله. دا ګوره دا د مؤمن ایمان دی. ځکه الله څه وایي؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. الله وی په دې سختو کې د مؤمنانو هغه ایمان څه شو؟ هغه ښه ډېر شو. چې څومره په تا باندې سختې او مصیبتونه راځي، پکار دا ده چې ستا د ایمان ښه ډېر شي، چې دا ټولې د تقدیر خبرې دي او ټول امتحانونه یي. او دا خبر زه تاسو ته بار بار کوم، بار بار په څو درسونو کې مې کړې ده. که څوک بغیر د امتحانونو نه ژوند غواړي او بغیر د مصیبتونو نه غواړي، نو د ده دماغ خراب دی. لازم به په ژوند کې سختي راځي، مسلې به راځي، امتحانونه به راځي، مصیبتونه به راځي. ته به ښه په مضبوط ایمان باندې دې مسلو ته مخامخ کېږي. څو فایدې شو؟ 3. څلورمه فایده دا شوه چې مسلمانانو له پکار ده چې د یو بل سره مشورې کوي. اگر که د هغوی مشر یا مشر به د دې کشرانو سره مشوره کوي. څنګه؟ دا فایده موږ دې ځینه واخیسته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې مشرکان ټول را جمع شوي دي او په مدینه باندې حمله کوي، نو مشوره یې وکړه د صحابه کرامو سره. بیا د خندق دا مشوره چا ورکړه؟ سلمان فارسي رضی الله عنه. د دې نه دا فایده راووته چې مشر د مسلمانانو چې کوم مشري کوم امیري، هغه هم پکار دی چې د کشرانو سره مشوره کوي. په مشوره کې الله ډېر خیر اچولی او موږ په خپل ځای کې د دې مسلې تفصیل او وضاحت ښه کړو چې په مشوره کې څومره خیر دی. 5مه فایده، د الله حکم ته به مکمل غاړه ایږدي اگر که تا ته پکې حکمت نه معلوم. ډېر کارونه داسې دي چې موږ یې کوو او موږ ته حکمت نه دی معلوم. ته به د الله حکم ته غاړه ایږدي، مکمل به ورته ځان تسلیمې اگر که تا ته حکمت نه معلوم. په صحابه کرامو باندې دا سخته راله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي صبر کوئ، د الله له طرف نه مرسته روانه ده. هغوی غاړه کېښوده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته او د الله خبرې ته، اگر که هغوی ته حکمتونه نه و معلوم. ته به دا نه وې څنګه ولي او دا او دغه نه، چې کله د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبر راورسېده، نو بیا ستا کار دی هغې ته غاړه ایښوده او هغې ته تسلیمېدل، دا ستا کار دی.
صحابه کرامو دیز کې تپوسونه نه دي کړي چې یا رسول الله دی غربت ته وګوره او دی جمعې ته وګوره او زموږ دی حالاتو ته وګوره او ماشومانان دي او زنانه دي نه چې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم چې کله الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فیصله وکړي نو بیا د مؤمن سړي او د مؤمن ښځې سره بیا څه اختیار نشتی سوای د دې نه چې په دې به عمل کوي. د دې نه دا فایده راووته شپږمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا محبت د مؤمنانو سره. هغه داسې چې په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مؤمنانو سره لګیا و د خندق په دې غزا کې کار کو او چې کله به روټۍ راله نو ټولو له به یې دعوت ورکړو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت دی. ګورې ځکه الله سوی لقد جاءكم رسول من انفسكم الله وی پیغمبر تاسو ته درغلی دی په تاسو کې یعنی ستاسو په دې جنس کې په انسانانو کې درغلی عزیز علیه ما عنتم کوم کار چې تاسو ته سخته جوړوي په مشکلاتو کې ما چې دغه دا کار بدي شي دا په ډېر ګران حریص علیکم ډېر هرسناک دی چې تاسو ته خیر در ورسي بالمؤمنین رؤوف رحیم په مؤمنانو باندې ډېر شفقت کوونکی مهربانه دی. د جابر رضی الله عنه واقعه چې هغه راغی دعوت یوازې چاله ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه شانه لږې کجوري چې راغلی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلی خو هغه ټولو مؤمنانو ته ووایي دا دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی مهین دی. اومه فایده څومره معجزات چې راښکاره شوي دي د خوراک دا ډېرېده او دا کاڼي هغه ماتېده. ما په خپل ځای کې معجزات ذکر کړي دا ټول دې دپاره دي چې الله په موږ باندې حجت قایم کړي چې وګورئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی. اتمه فایده چې دا راووته چې قضا مونځ به څنګه راګرځې دا موږ ته معلومه شوه. څنګه به راګرځې قضا مونځ؟ په ترتیب باندې به راګرځې. قضا مونځ به په ترتیب باندې راګرځې لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د مؤمنانو نه د ماسپښینې مونځ شی او د مازدیګرې تی شی او د ماښام نور ډوب شی نو اول یې ماسپښین وکړو بیا یې مازدیګر وکړو او بیا یې ماښام مونځ وکړو. دا طریقه مونږ ته د دې واقعي نه معلومه شوه. څو فایدې شو؟ اته. نهمه فایده دا شوه چې فتحه او مرسته د الله په دې سره نه وي چې انسان عادت څومره دی بلکې الله چې مرسته کوي نو بیا پکې عادت که لږې او که ډېرې څه پروا نه کوي. او دې ځای کې مشرکانو څو عدد و؟ 10,000 چې کله الله مرسته کوي نو بیا عادت د ډېروالي او د کموالي دا څه پروا نه کوي. کافرانو عادت 10,000 دی الله د مؤمنانو مرسته وکړي ځکه الله په قرآن کې څه وایي ان ینصرکم الله فلا غالب لکم که الله ستاسو مرسته کوي نو په تاسو باندې څوک زورور کېدی نشي. وان یخذلکم فمن ذا الذي ینصرکم من بعده تقریبا 4,000 عادت ته وګوره او 10,000 عادت ته وګوره او د دوی مقابله وشوه والله سبحانه وتعالی فتحه هغه چاله ورکړه هغه یې مؤمنانو له ورکړه. 10مه فایده دا شوه پکار دا دی چې همیشه قائد او مشر دا یو بهادر انساني لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ځای کې هغه د مؤمنانو نه مخکې شوی دی په خپله یې د هغوی سره کار کړی دی په خپله یې د هغوی سره منډه وهلې ده نو دا دلیل دی په دې باندې چې پکار دا دی چې د مسلمانانو مشران او د امیران او چې کومو ته هر قسمه مشرتیا چې هغوی زړور خلک وي. 11مه فایده دا شوه په جنګ کې دوکه ورکول دشمن له د جایز دي لکه څنګه لکه نعیم بن مسعود چې اسلام قبول کو او بیا دوکه ورکړه چاته دوکه ورکړه مشرکانو ته یهودو ته. 12مه فایده دې دا راووته چې یهود یو مکار او دروغجن قوم دی. یهود مکار او دروغجن قوم دی او د دوی په لوزونو باندې به
اعتماد نه کوئ دا اوس هم دقه شان دي. اوس هم یهود هغه تاریخ دی کم چې پخوانی و څه بدل شوي نه دي. ورې 14مه فایده اوچت همت او اوچت سوچ بلري همیشه. و دیزی که په مسلمانانو باندې څومره سخته وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ګټه نه ماتېده او هغه یې ماتوله نو په منځ کې زیری ورکوي الله اکبر. الله به وي ماله د کسرا خزانې راکوي او د قیصر خزانې به راکوي. دی ویلي که نه ویلي؟ یعنی مطلب دا دی چې همیشه به اوچت سوچ کې. اوس دوی لګیا دیزي کې دي په مدینه کې دي خندق کني خو سوچ یې د کسرا او د قیصر د خزانو سره دی چې څنګه به د فارس او د روم د ځمکه فتح کېږي. کمزوری سوچ به نه کوي، وړوکی سوچ به نه کوي، همیشه به اوچت سوچ ساتي، همیشه به اوچت همت او عالی همت به ساتي. 14مه فایده د منځه اهمیت ته واضح شو. د جنگ په دوران کې هم د مونځ معاف کېده نشتی. نو بیا دا کم چې په کورونو کې ناستي او ټي وي ته او ګپ شپ ته او په مزدورۍ کې دي او دوی وایي موږ مصروف او ځکه منزل رانلو او ځکه مونځ ونه کړو مونځونه رانه پاتې کېږي. دوی ته دا ویل غواړي چې دا وګوره د جهاد موقع ده او صحابه کرامو په شان اوچت مؤمنان دي، دوی ته مونځ معاف نه شو نو بل په کوم ځای کې به مونځ معاف شي. 15مه فایده همیشه به د الله سره ربط ساتي که ته هر څوک او هر انسان الله ته محتاج دی او الله چاته نه دی محتاج. دلیل پې څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې غزا په دوران کې همیشه دعاګانې غوښتې د الله نه. بغیر د دعاګانو نه کار نه کېږي. ورې دا اوس پیغمبر دی، اوچت انسان دی، خو بیا هم ضرورت دی الله ته، بیا هم دی حاجت لري رب العالمین ته، ځکه د هغه سره رابطه ده. نو ای مسلمانه خپل رابطه همیشه د الله سره ساته، الله به دې مرسته کوي. 14مه فایده د زموږ د ځوانانو دپاره اوچت مثالونه یې د صحابه کرامو د قربانیانې. پکار دا دی چې زموږ ځوانان ځان داسې کړي لکه څنګه چې دا صحابه کرامو، لکه څنګه چې د هغوی د ځوانانو ځان داسې وګرځوي. د هغوی هغه ځوانان په دې سخت جمع کې او په دې سختو حالاتو کې او د غربت دا حال چې خېټې ته کاڼي او دوی تړلي دي او بیا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لګیا دي، زموږ ځوانانو لم پکار دی چې دین دپاره داسې قربانیانې ورکړي او ځان لږ د دې فیسبوک نه او د انټرنیټ نه او د دنیا نه لږ ځان خیر دی، هېڅ خبره نه ده. لږ تې ځان پرې کوي، لږ تې ځان لرې کوي، د الله دې دین له ټیم ورکوي. ځوانان داسې لکه د صحابه کرامو د ځوانان چې زموږ د ځوانان د څه شي ځوانان دي؟ ډوډو ځوانان دي که د مزدورو ځوانان دي او که نه د انټرنیټ او د فیسبوک ځوانان دي؟ دغه شي ته به پراته وي. الله دې زموږ په ځوانانو باندې رحم وکړي. ځوانان نه دي ځوانان، دا ګورې د قوم سرمایه او مستقبل دی. بوډاګانو قصه ختمه شوې ده، د بوډاګانو قصه څه ده؟ ختمه شوې ده. اوس فیصلې د دې ځوانانو د لاسه به کېږي چې آیا دا قوم به کامیابی او که ناکامه وي. که ته دا معلومول غواړې چې دا چې کوم قوم دی، که هغه پښتن قوم دی، که هغه هر یو قوم دی، چې دا قوم به په مستقبل کې څنګه وي، د دوی ځوانانو ته وګوره. د دوی ځوانان چې څنګه وو، دا د دې قوم مستقبل تعینوي. ځکه ځوانانو ته خاص نصیحت دی چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي. 15مه فایده اسلام د قربانیانو دین دی. اسلام قرباني غواړي. دا موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی د پلار نیکه نه. بس په دغه پستو قالیونو ناشي هم په دې درس کې 1 ګنټه او 50 منټه کېناستم موږ ته ګران دي. زه یم که چېرته داسې قربانیانې الله زموږ نه غوښتلی وی چې زموږ به ګورې څه حال وی. نو اسلام دین د قربانو د اسلام قرباني غواړي. یو سړی دومره قرباني نشي ورکولی چې شریعت ورته دا ووایي د ګیرې له لاس مه وړله، ګیره مه خرایه، ګیره مه وړه کوه. دی دومره قرباني نشي ورکولی چې د شریعت دا خبره ومني. زم بله به کومه خبره ومني؟
بله به په کومه خبره باندې عمل وکړي چې دا وړه خبره او دا اسانه خبره په دې باندې عمل نشي کولی. نو اسلام دین د قربانو دی، په دې کې به بدن قربانې، مال به قربانې، بچی به قربانې، وخت به قربانې، خپلې مزې او چرچې به قربانې. هله به بیا ته هغه اوچت مقام او اوچتې درجې ته رسي. اتلسمه فایده د صحابه کرامو ناشنا محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دې واقعي نه موږ ته معلوم شو او هغه داسې څو څو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت وشو چې یا رسول الله تاسو راشئ روټۍ له کجورې وله د کور له زنانو راولېږلې. دا خاص محبت دی د دې انسانانو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. او زه بار بار دې ملګرو ته دا خبره کوم او علماو په کتابونو کې لیکلې ده چې الله د ټولو انسانانو د زړونو وکتو نو د صحابه کرامو په شان پاک زړونه ورته نور ښکاره نه شو، دوی ملګري کړو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د پیغمبرانو نه بعد په دې انسانانو کې اوچت انسانان، اوچت مؤمنان، هغه د صحابه کرام دي. الله دې سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. نو لسمه فایده دې دا راووته چې مؤمن به سخي میلمدوس به وي. د کوم ځای دا فایده راووته؟ اخو یو څوک سر راووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول له دعوت ورکړو. جابر رضی الله عنه راغی سی وي تاسو ته ما واقع بیان کړی وي یا رسول الله تاسو راشئ او یو کس دوه راشئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنګ ځي ته وختو وي واورئ. جابر وایي چې ډوډۍ له راشئ. داسې ناشنا زړه و، داسې سخي انسان و، ځان کې د سخاوت پیدا کوي، د ځان نه سخي انسان جوړ کړي، د ځان نه میلمدوس جوړ کړي. دا نه چې میلمه راشي او ستا تندی ترې وي. د بعضو خواله چې ورشي نو بیا به په دې خفه یې چې یا الله زه ولې راغلی یم، تندی ترې وکړی او داسې د زور نه به تا ته دا خبرې اورې راورې او ګوري به درته نه. او د یو نیم خواله به ورشي غریب سړی به صرف اوبه به درته کېږي یا د سکوسې شی به درته کېږي، خو د هغه مینه محبت چې انسان ویني یعنې سړی و چېرې زه ډېر غټ سړی یم، ښه ځان ورته ډېر غټ ښکاره شي چې دومره یې زما میلمستیا وکړه. نو دا فایده د دې نه راووته. شلمه فایده مؤمنانو له پکار ده چې همیشه د زړورتیا او د بادرۍ او د شجاعت دا صفت په ځان کې پیدا کړي. مؤمن به بزدله نه وي، مؤمن به بزدله نه وي. دا د دې ځینه الله وی کله چې دا لښکرې لاړې د مشرکانو دا ذلیله شوي او شکست ورته میلاو شو، نو بیا مؤمنانو دا زمرو په شان ګرځېدو په مدینه کې او اواز یې وکړو وایي لښکرې تللی دي چې د کورونو کې څوک دي چې داسې شي خوشحاله شي او مطمئن شي. نو په کورونو کې څوک ناست وو؟ زنانه، ماشومانان، بوډاګان، بیماران، منافقان. منافقان هم دغه رضو بان یکونو مع الخوالف، پاتې کېدونکو ښځو سره به دوی هم پاتې کېدو. دا سټونه یې پیړ شوي وو دغه کورونو کې به ناست، صرف غنیمتونو کې به ولاړو او نور دا بدنونه الله وي بدنونو ته چې وګورئ تا به په تعجب کې واچي، ځکه چې نه جهاد شته نه سخته شته. مؤمنانو چې کله اواز وکړو راوځئ او خبر شي خلک تلي دوی د کړکونه داسې کتو. الله سوي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. الدنيا نبي اواز وکړو تاسو وګورئ کېدای شي بیا راغلي، وګورئ دوی بیا راځي او چې راوځي هغه تښتېدلي دي. نو د مؤمن دا صفت دی چې دی به زړوري، دی به بادري، دی به بزدله نه وي. ورسېدې په دې باندې ښه دا به اخرنی ذکر کو. اگر که ما تاسو ته ووایي چې دې کې درسونه او عبرتونه ډېر دي، خو ما ځای په ځای ذکر کړي دي ځکه بیا نه ذکر کوم ټول. یویشتمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاجزي او انسان له پکار چې په ځان کې عاجزي راولي. د فایده د کوم ځای نه واخیستی شي؟ څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق په کنستو کې په خپله ریږي او ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې چې د هغه په ګیره کې به د خاوره پرته وه، د سر په دې ویښتو کې به یې خاوره پرته وه
خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ښه پوره مکمل مرسته کړې ده او د خندق په کنستو کې ورسره ولاړو. صحابه کرامو که خېټې ته یو کاڼی تړلی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه تړلي وو. دې ته وایي عاجزي. په ځان کې عاجزي راوړه، دا مه وایه چې زه پلانی یم او زه علانه یم. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت دومره عاجزه دی او د خپلو ملګرو سره صحابه کرامو سره لګیا دی، نو بیا ته څوک چې ځان یادوې. الله سبحانه وتعالی دې موږ کې د عاجزۍ دا صفت پیدا کړي.